بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تیر په څیر نن د ان شاء الله د کانکور برنامه شروع کوو چې تر څو د انټرنیټ د طریقې تاسو کولی شئ د کانکور برنامه له موږ سره تعقیب کړئ. البته زموږ د یوټیوب چینل که تر اوسه مو سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ یوټیوب چینل سره د هر ډول صنفي مضامینو د تدریس د زده کړې لپاره سبسکرایب کړئ. د نن ورځې درس لکه څنګه مو چې مخکې یادونه کوله د کانکور امادګي اړوند به وي. نو لومړی درس چې د کانکور امادګي البته د ریاضي مضمون اړوند دی او لومړی لوست دی د ویش قابلیتونه دی. راځو د ویش قابلیتونو ته. د ویش قابلیتونو هدف دا دی چې څنګه پوهېدلی شو چې یو عدد پر کوم عدد د ویش وړ دی، یعنې کوم عدد په دوو باندې پوره تقسیمېدلی شي، کوم عدد په دریو باندې پوره تقسیمېدلی شي، کوم عدد په څلورو هم تر مختلفه نورو عددونو پورې. لومړی راځو پر دوو د ویش قابلیت، یعنې کوم عددونه پر دوو باندې پوره تقسیمېدلی شي. تل لپاره یاد ولرئ هر هغه عدد چې لومړی رقم یې صفر او یا هم جفت عدد وي نو ټول عدد په دوو د ویش وړ دی. لکه موږ لیکو 3500 اویا او همدارنګه یو بل عدد لیکو 6828. نو موږ ویل هر هغه عدد په دوو باندې پوره تقسیمېدلی شي د کوم عدد چې لومړی رقم چې وي صفر وي. وروسته عدد که دا څومره یو لوی او ستر عدد اوسي توپیر نه لري، خو چې لومړی رقم یې صفر و دغه ټول عدد پر دوو د ویش وړ دی. او همدارنګه موږ ویل هر هغه عدد چې لومړی رقم یې جفت عدد وي، که وروسته دغه عدد څومره لوی او ستر عدد اوسي چې لومړی رقم یې جفت عدد وي دغه ټول عدد په دوو د ویش وړ دی. ورپسې راځو په دریو د ویش قابلیت. هر هغه عدد چې د ارقامو مجموعې په دریو پوره تقسیم شي نو ټول عدد په دریو د ویش وړ دی. څه معنا؟ په دریو باندې ټول هغه عددونه پوره تقسیمېږي چې د رقمونو مجموعې په دریو باید پوره تقسیم شي. مثال یو عدد مو لیکو 2 4 3 0 یعنې 2410 او همدارنګه که یو بل عدد پام کړو 6800 دا دواړه چې جمع کړو مثال چې عدد دی لیکو چې هغه باید پوره تقسیم شي. دواړه چې جمع کړو څو به شي؟ 11 به کنه 0 او دوه ورسره نور لیکو چې شي 15. نو د دې چې لومړی مونږ ارقام یې ټول چې کوو جمع کوو. مونږ دې لپاره چې معلومه وو دغه عدد په دریو د ویش وړ دی که نه، ارقام یې ټول سره جمع کوو. لیکو چې 2 جمع 4 جمع 3 جمع 0. نو دا چې سره جمع کړو 2 جمع 4 شپږ، شپږ جمع 3 9، 9 جمع 0 9. نو 9 که چېرته په دریو د ویش وړ و د رقمونو مجموعه نو وایو دغه ټول عدد چې 2430 دی دا هم په دریو د ویش وړ دی او که نه نه دی. نو دا که وګورو ارقام مجموعې 9 شوه، 9 په دریو د ویش وړ دی ځکه 3 په دریو کې 9 چې تفریق یې کړو 0. نو دا چې د ارقام مجموعې 9 شوه په دریو د ویش وړ دی نو دغه ټول عدد چې 2430 دی دا هم په دریو د ویش وړ دی. همدارنګه د بل عدد ته راځو. د ده هم ټول رقمونه چې کوو جمع کوو. 6 جمع 7 جمع 0 جمع 2 دا به مساوي شي 6 جمع 7 14 جمع 0 هماغه 14 جمع 2 15. نو ارقام مجموعې 15 شوه. دغه 15 ګورو چې په دریو د ویش وړ دی او که نه. 15 15 د ارقام مجموعې 15 شوه او 15 په دریو د ویش وړ دی. نو موږ وایو چې په مجموع کې 6802 عدد هم په دریو د ویش وړ دی، یعنې که دغه عددونه په دریو پوره تقسیم شي نو باقي به نه کوي. په څلورو د تقسیم قابلیت. هر هغه عدد چې دوه لومړني رقمونه یې صفرونه او یا داسې عدد وي چې په څلورو پوره تقسیم شي نو ټول عدد په څلورو د ویش وړ دی. یعنې کولی شو هر هغه عدد چې یوې او لسیز رقمونه یې صفرونه او یا داسې عدد وي چې په څلورو پوره تقسیم شي نو ټول عدد په څلورو د ویش وړ دی. مثال موږ لیکو 2000 او 1500 او یا همدارنګه یو بل مثال لیکو 10414. نو موږ چې ګورو د دغه عدد دوه لومړني رقمونه صفرونه دي
چې دوه لومړني رقمونه صفرونه دي موږ وایو دغه عدد که څومره لوی ورسره عدد کوو دې خواته نو دا ټول عدد په 24 واړه دی او همدارنګه موږ ویل یا صفرونه وي یا داسې عدد وي چې دغه دوه لومړني رقمونه په 4 پوره تقسیم شي نو ټول عدد په 24 واړه دی د دې دوه لومړني رقمونه 14 دی 14 ګورو چې په 4 پوره تقسیمېدلی شي او که نه 4 کې 14 دوه لومړني رقمونه په 4 پوره تقسیم شو نو موږ دغه ټول عدد چې 414 کېږي دغه هم په 4 باندې پوره تقسیمېږي باقي به نه کوي ورپسې راځو پر 5 د تقسیم قابلیت هر هغه عدد چې لومړی رقم یې 0 او یا هم 5 وي نو ټول عدد پر 25 واړه دی مثال مې ولیکو 8,910 یا همدارنګه بل عدد لیکو 955 نو موږ ګورو د دې عدد لومړی رقم چې دی 0 دی چې لومړی رقم یې 0 وکړو دغه عدد څومره لوی او ستر عدد دی دغه ټول عدد په 25 واړه دی او یا همدارنګه لومړی رقم یې چې دی 0 په بخښنې سره 5 وي نو دغه ټول عدد که څومره لوی او ستر عدد وي دغه عدد په 25 واړه دی ورپسې راځو په شپږو د تقسیم قابلیت هر هغه عدد چې په 2 او 3 پوره تقسیم شي نو ټول عدد په 26 واړه دی لکه موږ یو عدد لیکو 3 2 4 0 یعنې 3240 نو موږ وایو دغه عدد په 2 په بخښنې سره په 26 واړه دی او که نه نو ګورو که چېرته دغه عدد همزمان په 2 او 3 23 واړه نو وایو ټول عدد په 26 واړه دی او که نه نه دی نو لومړی دا ګورو چې په 22 واړه دی که نه موږ ویلو په 2 لپاره چې لومړی رقم یې 0 یا 2 په 22 واړه دی نو ګورو چې قابلیت پر اساس په 22 واړه دی که اوس راځو درېو لپاره چې په درېو هم دی که نه د درېو لپاره موږ ویل ارقام جمع کوو 3 جمع 2 15 15 جمع 2 9 9 جمع 0 هماغه 9 که د ارقامو مجموعه یې 9 شوه 9 په 3 پوره تقسیمېږي نو ټول عدد هم په 23 واړه دی نو چې په 2 هم 23 واړه دی په 3 هم 23 واړه دی په نتیجه کې ویلی شو چې په 4 هم 23 واړه دی دغه عدد ورپسې راځو پر د تقسیم قابلیت هر هغه عدد چې لومړی رقم یې حذف شي یا لرې شي یا دوچن شي او د پاتې عدد څخه راټیټ شي که حاصل یې 0 شو او یا داسې عدد شو چې پر 2 پوره د تقسیم واړه نو ټول عدد هم په د تقسیم واړه دی او که نه نه دی څه معنی مثال موږ یو عدد لیکو 290 دا عدد ګورو چې په 23 واړه دی او که نه لومړی موږ ویل دغه عدد لرې کوو چې دا 4 پرې لرې کړو دلته پاتې شو نهي بیا دغه لرې شوی عدد وچنې کوو یعنې په 2 کې ضربو 2 په 4 کې 8 خو چې دا معنی وکړله له دې نه وروسته بیا به مو ویل چې باقي مې به ته ولیکم دغه دوچن کړی شوی عدد د پاتې عدد نه تفریق کوو یعنې 29 نه تفریق کوو شو 8 داسې سره تفریق کوو 21 پاتې که چېرته دغه حاصل په 2 پوره تقسیم شو خو ټول عدد په 22 واړه دی او که نه شو نه دی نو دا که وګورو په 22 واړه دی په کې 21 نو چې دا حاصل 21 شو او 21 په 22 واړه نو دغه ټول عدد چې 290 یې دغه هم په 22 واړه دی ورپسې راځو پراتو د ویش قابلیت هر هغه عدد چې 3 لومړني رقمونه صفرونه او یا هم داسې عدد وي چې په 8 پوره تقسیم شي نو ټول عدد په 28 واړه دی یا داسې ویلی شو چې هر هغه عدد یویز لسیز او سلیز رقمونه صفرونه او یا هم داسې عدد وي چې په 8 پوره تقسیم شي ټول عدد په 28 واړه دی لکه مثال من لیکم د 8 د قابلیت لپاره یو عدد لیکو 15 یا یو بل عدد لیکو 5,900 یا 8,814 نو موږ وایو که چېرته د یو عدد 3 لومړني رقمونه داسې صفرونه وه نو دغه ټول عدد که څومره لوی او ستر عدد وي دا په 28 واړه او یا 3 لومړني رقمونه داسې عددونه چې په 8 پوره تقسیمېده نو ټول عدد په 28 واړه دی یعنې چې 3 لومړني رقمونه وګورو په 28 واړه دي او که نه یو 8 تفریق یې کړو صفر یو راکښته کړو
نو دلته باید څو ورکړو چې دا پوره کړي؟ صفر باید ورکړو، صفر پاته وکړي، صفر تفریق یې کړو یو، شپږ راښکته کړو، شپاړس شو. نو اته سره زه ورکړو شپاړس پوره کړي، څو اته شپاړس، تفریق یې کړو صفر صفر. دا چې درې لومړني رقمونه په اتو پوره تقسیم شو، نو ټول عدد چې اووه شپېته زره اته سوه شپاړس دی، هغه هم په اتو دېرش وړ دی. ورپسې راځو پر نحو د تقسیم قابلیت. هر هغه عدد چې د ارقامو مجموعه یې پر نحو پوره تقسیم شي، نو ټول عدد پر نحو دېرش وړ دی. مثال من لیکم 5000 یا همدې ډول په بل عدد لیکو 4,430. ګورو چې دغه عددونه په نحو دېرش وړ دي که نه. د دې چې ارقام جمع کړو، 5 جمع 4 9 جمع 0 9 جمع 0 9. نو چې ارقام مجموعه 9 کېږي په نحو د 9 په نحو دېرش وړ دی، نو ټول جمع باید ولیکو، جمع 0 جمع 0 مساوي 9. دا چې ارقام مجموعه 9 شو، 9 په 9 پوره تقسیمېږي، نو موږ دغه ټول عدد چې 5400 دی دا هم په نحو دېرش وړ دی. همدارنګه د بل عدد لپاره چې ارقام جمع کړو، 6 جمع 4 جمع 3 جمع 9، نو دا به مساوي شي 6 جمع 4 10 او د 3 14 او بخښئ دا باید ونه کړو 15 یې کړو. 14 جمع 15 18، نو 18 په نحو پوره تقسیمېدلی شي که نه، نو 2 9 18 تفریق وکړو صفر صفر. دا چې ارقام مجموعه 18 شو، 18 په نحو پوره تقسیمېږي، نو موږ دغه ټول عدد هم په نحو دېرش وړ. ورپسې راځو پر لسو د تقسیم قابلیت. هر هغه عدد چې لومړی رقم یې صفر وي، نو ټول عدد پر لسو دېرش وړ دی. مثال موږ ولیکو چې په لسو باندې کوم عدد پوره تقسیمېدلی شي. موږ ویل چې د کوم عدد لومړی رقم صفر واوسي، لکه مثال ولیکو 5680 یا همدارنګه 9000. خو زموږ کار نه لومړی عدد سره چې لومړی عدد صفر و، که وروسته د عدد څومره هر ډول عدد و، خو چې لومړی رقمونه یې صفر و، دغه ټول عدد پر لسو دېرش وړ دی. د 11 او 12 صفر هم تقسیم قابلیتونه شته، خو زموږ د ضرورت لپاره همدومره کفایت کوي چې وروسته یې انشاءالله بیا د دې مربوط دی چې هغه تجزیه دی او بیا مخته ځو. نو د ویډیو د حجم د زیاتېدو په خاطر باندې هم په همدې باندې اکتفا کوو. ښه تېر سیاست، ښه بریالي او سوکالي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.